نن د کرکټ نړیوالې شورا د 2025م کال چمپیون ټرافي مهال ویش اعلان کړ. دغه سیالۍ چې د پاکستان په کوربه‌توب ترسره کېږي چې د 2025م کال د فروری میاشتې په 19مه نیټه به دغه سیالۍ پیل شي او د مارچ تر 9مې نیټې به دوام وکړي. په دغه چمپیون ټرافي کې 8 لوبډلې لوبېږي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې د استرالیا، ساوث افریقا او داسې د انګلستان لوبډلې سره لوبې ترسره کړي. افغان اتلان به خپله لومړۍ سیالي د ساوث افریقا لوبډلې پر وړاندې پر 21 فروری په کراچي کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي او خپله دویمه سیالي بیا په 26 فروری باندې د انګلستان لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي او خپله درېیمه او وروستۍ سیالي بیا د استرالیا لوبډلې پر وړاندې په 28 فروری ترسره کړي. د 2025م کال چمپیون ټرافي کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، انګلستان، نیوزیلینډ، استرالیا او ساوث افریقا لوبډلې لوبېږي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل ګروپ کې ښې سیالۍ ترسره کړي. انشاءالله تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان لوبډله به ښه ځلېږي او بریا به د افغانستان وي.